pivot table recommended pivot table او table ګوره دلته موږ چارټ ریکمنډډ چارټ درلود ریکمنډډ څه مطلب چې ایکسل تاته ریکمنډ کوي چې دغه شی که جوړ کې ښه راځي دلته هم ګوره دوه لرو یو پیوټ ټیبل ده چې ته خپله جوړوې او یو ریکمنډډ پیوټ ټیبل ده چې ایکسل تاته ریکمنډ کوي چې دغسې که جوړ کې ښه راځي نو دواړه استفاده کولی شي هم دا استفاده کولی شي هم دا استفاده کولی شي پیوټ ټیبل څه لپاره استعمالیږي پیوټ ټیبل همیشه چې یو ډیټا یو معلومات ته ولري چې لږ کمپلیکس شکل ولري مطلب یو سخته داسې یو غټ ټیبل لري چې هر معلومات پکې معلومول شاید لږ جنجالي وي نو د ساده توب په خاطر چې هغه تاته اسان او ساده ښکاره شي ته له هغه نه څه جوړوې پیوټ ټیبل جوړوې مثلا زه یو ټیبل لرم زما د خرید و فروش مثلا د یو کمپنۍ کې مې څومره شیان خرڅ کړي دي په چا مې خرڅ کړي په کوم تاریخ مې خرڅ کړي څو پیسې شوي داسې د څو کلو لرم نو اوس که زه دا ځان ته ساده ډول معلوموم چې مثلا ما په کال کې په پلاني سړي باندې څومره شی خرڅ کړی څومره مې ترې اخیستی ده که نه ډېر ساده شکل کې ځان ته ښکاره کوم نو زه باید څه شی ترې جوړ کړم پیوټ ټیبل ما ته ډېر ساده اسانه راوښیي چې پلاني کس په پلاني کال کې یعنې په یوه کال کې دومره خرید کړی دومره فروش کړی ده د هر حساب کتاب چې وي په ساده ډول چې درته ښکاره کړي که نه نو څه شی به ترې جوړوې پیوټ ټیبل به ترې جوړوې مثلا زه یو ټیبل لرم د یو کمپنۍ ده یا د یو دکان ده یا د یو مغازې ده مثلا دلته مې لیکلی کسټمر نیم کسټمر نیم د چا نوم مشتری نیم پروډکټ یا آیټم کوم شی چې یا اخیستی ده رانه یا مې پرې خرڅ کړی ده کمپنۍ د کومې کمپنۍ پروډکټ و پرایس یې څه و پرایس قیمت کوانټیټي تعداد څومره یې اخیستی ده مې کوم کم خب متوجه باشید ما چون کجا می باشید تخته متوجه باشید پرایس قیمت څو ده کوانټیټي تعداد و ټوټل څو پیسې شوي ډیټ تاریخ فعلا به همدومره ور واچو مثلا یو څو کسټمره دي اول کسټمر حشمت الله ده مثلا قلم یې اخیستی کومې کمپنۍ لینک پرایس یې څو ده لس څو دانې اخیستې 5 دانې دا تا قلمه گرفتی 5 تا قلمه گرفتی دانه چند 10 روپه چند روپه میشه کلش 50 روپه باید چه قسم معلوم کنی اینی را ضربه اینی کنی فرموله را یاد داریم مساوی نوشته میکنی اینی را کلیک میکنی یا آدرس یازی را نوشته میکنی چه څو راځي ای 15 ضرب علامه استعاری کلمه ورکوي 15 په کومه خانه کې ده اف 15 یا کلیک کراسن تر هغه آدرس به ولیکل شي انټر کا قیمت چا نه مات اوس کله تغیرات راولي مثلا د شپږ دانې واخیستل څو روپۍ شوي په کوم تاریخ یې اخیستې دي مثلا د نن تاریخ یې زه لیکم شپږمه میاشت اول به میاشت لیکئ 14 د 2019 بل کس فرهاد ده فرهاد کتاب اخیستی د کومې کمپنۍ لیټس گو څو دانې ده اخیستی 60 دانې 60 روپۍ اخیستی څو دانې اخیستی 10 دانې دا فرمول به همداسې راکش کړو تر څو د نور قیمتونه راوځي 200 روپۍ کېږي په کوم تاریخ اخیستی دا به بله میاشت کو مثلا اومه میاشت دومره تاریخ د 2019 بل ده خالد پنسل کومه کمپنۍ HP پرایس یې څو 15 روپۍ څو دانې اخیستې دي 10 دانې په کوم تاریخ خالد متوجه باش اتمه میاشت اووم تاریخ د 2019 یو شی به بله مو لیکو دا به ولیکو څوک حکمت زه زاهد وم نوٹ بک کوم کمپنۍ ممتاز
پرایس څو 40 روپۍ څو دانې اخیستې 10 دانې څو روپۍ شوې 1200 روپۍ شوې په کوم تاریخ نهمه میاشت 8م تاریخ د 2019 همدا ټیبل به راکش کړو چې همدغه نومونه بیرته تکرار شي مثلا 2 وارې 3 وارې د خلکو شیان اخیستي دي صحیح شو یو د حشمت ترور قلم اخیستی دا وارې مثلا کتاب اخیستی فرحات چې ده پنسل اخیستی خالد نوتبوک اخیستی زاهد الله پین اخیستی نوتبوک یعنی مختلف وارو کې مختلف شیان اخیستی دي دا به هم کو پنسل کو نوتبوک دا شو مثلا داسې یو ټیبل تاسې لرئ چې تقریبا د یو کال خرید پکې لیکل شوی چې په چا مې شی خرڅ کړي په چا مې شی خرڅ کړي او مثلا دغه کسان دي هغه ریګولر کسټمر دي چې همیشه تا نه راځي او دا شیان اخلي کېدای شي بعضې پکې قرض فیلډ هم ولري چې څو پیسې ورپسې پاتې دي که نه اوس که ته دا غواړې چې په ساده ډول تا ته ښکاره شي چې مثلا حشمت ټول څومره شیان تا نه اخیستي دي یعنې ټول څو روپۍ کېږي ګوره دلته یو وارې قلمونه اخیستي چې ټول څو روپۍ شوي دي 80 روپۍ بیا حشمت دلته اخیستي دي څو روپۍ ورپسې شوي 1200 اوس ته ټوټل معلوموي چې د دومره ټیبل کې ټول څو روپۍ خرید کړی ده دا بل مثلا فرحات څومره کړی خالد څومره کړی دغه چې په ساده ډول ته ښکاره کوي نو ته به راځې چې نه به استفاده کوې پیوټ ټیبل نه دا به یا انتخاب کې یا به وروسته انتخاب کې دلته به راشې پیوټ ټیبل به کلیک پیوټ ټیبل چې کلیک کې ګوره دلته وایي سلیکټ ا ټیبل اور رینج که دې سلیکټ کړی نه وي نو بیا له دې ځای نه سلیکټ کوه که سلیکټ وي بیا ګوره خپل هغه ادرس راځي ضرورت نشته چې بیا سلیکټ کړي چیرته باید جوړ شي نیو ورک شیټ ایگزیسټینګ ورک شیټ نیو ورک شیټ چې بل دلته نوی شیټ جوړ شي په هغه کې درته راشي او ایگزیسټینګ ورک شیټ راشي فعلا به نوی شیټ کې کوم څه راشي اوکې کا ګوره دلته به په نوی شیټ کې د شیټ 2 په نوم باندې او دلته به دغه پیوټ ټیبل فیلډز دغه شیان ورسره راشي اوس ګوره دلته موږ څلور شیان لرو فلټرز کالمز روز او ویلیوز دا به هر یو چای چې غواړئ په دغه څلورو کې به ترتیب کوئ څنګه به ترتیب کوئ اوس ګوره اول زما څه شی پکې پکار ده نوم مې پکار ده چې مثلا د حشمت راته وښیي د زاید الله راته وښیي د خالد راته وښیي څه رقم یې درته وښیي په کالم کې درته وښیي که په رو کې درته وښیي که وایي چې په کالم کې وښیي دا راواخله کالم ته یې واچوه او که وایي چې په رو کې وښیي په رو کې په دواړو کې به یو ګورو چې په کوم یو کې ښه مناسب راځي اول به دا راواخله ګوره داسې به یې راکش کړم چېرته به یې واچومه روز کې به یې واچوم ګوره نومونه څو نومونه راغله څلور نومونه راغله فرحات حشمت خالد زاهد الله اول ته موږ څو نومونه درلودله دلته ګوره ډېر لرو خو تکراري دي بیرته ګوره هماغه څلور نومونه کېږي خو تکراري دي که نه دا دلته په کالم کې راغله ښه څه شی زموږ پکار ده ټوټل یې زموږ پکار ده چې څه راته وکړي ټوټل یې راته جمع کړي نو هغه به بیا چېرته ورچې ویلیوز ته ګوره دلته علامه د څه شي راغلی ده د سم علامه د جمع علامه راغلی دا راواخله دلته ټوټل راواخله دلته یې واچوه اوس به ګوره دی تا ته ټوټل معلوم کړي فرحت تا نه ټول سودا کړی څو روپۍ شوي دي 40,000 حشمت الله دومره د دومره د ګوره څومره ساده د ټولو درته په یو وارې راوسته ټولې څومره شوې که نه منئ ګوره دلته اوس وګورئ د چا د اول په دې ځای کې اول څوک راته راویستلی فرهاد راویستلی ده د فرهاد یې ټول څو راویستلی 40,000 104 ښه فرهاد یوې ده بلې ده بلې ده بلې هم ده بلې هم ده څو شوې ګوره څو شوې 40,000 100 هلته څو وې همدغه وې که نه ګوره څومره ساده بس په ټولو په یوه ده اوس به د هر یوه هم داسې جدا جدا درته راویستلي پوه شوې اوس که غواړې چې بل شی هم ورسره ښکاره شي مثلا زه وایم چې هغه هم پروډکټ هم ښکاره شي مثلا فرهاد کوم پروډکټ اخیستی حشمت الله کوم پروډکټ اخیستی له چا نه وروسته ښکاره شي دوم نومونه وروسته دې څه هم ښکاره شي پروډکټ هم ښکاره شي نو په رو کې که په کالم کې نو زه وایم په رو کې او د نوم نه لاندې دې ولیکل شي دا اوس به ګوره پروډکټ هم ښکاره شي فرهاد کوم پروډکټ اخیستی دي کتاب یې اخیستی نوټ بک یې اخیستی او پنسل چې د کتاب یې ټول څو روپۍ شوي دومره د نوټ بک یې ټول دومره شوي او د پنسل یې ټول بیا وروسته حشمت الله کوم پروډکټ اخیستی
دغه د هر پروډکټ ګوره جدا جدا درته راوستل چې د کتاب څو شوي دي د نوټ بوک څو شوي د پن څو شوي او اوس که مثلا غواړم چې کمپنۍ هم ورسره راشي چې مثلا د کتابونه د کوم کمپنۍ وو د پروډکټس د کوم کمپنۍ وو نو زم کمپنۍ دی هم له چانه ورسته راشي د نه دا هم ورواچو اوس وګوره پروډکټ هم ورسره راشي مثلا کتاب چې د اخیسته و د کومې کمپنۍ نو او نوٹ بوک که دلته سره چینج کو همې چینج وای شي مثلا ځوان چې اول د کمپنۍ کار شي بیا د پروډکټ دا لګ لاندې کا لدینه اوس وګوره اول کومه کمپنۍ راغله لیټس گو کې دا غشي نه خستی او اول بداره چې خو هغه څه به نه زوم هم د څه به خیر شي چې اول کمپنۍ وي بیا ده پوښوي که مثلا غواړي چې تاریخ هم ورسره ښکار شي راوي خلزم ځوان چې تاریخ د داوري په کالم کې ورسره ښکار شي دا راوخله دلته کالم ته ورچو ګوره تاریخونه به ورسره اضافه شي چې د فرحت خرید کړای په کومه میاشت کې کړای جولای میاشت کې کړای دا او د هر یو بګور د تاریخونو ورسره لیکل چې تاریخونه ټول تر زیاتره تکرار دي د خالد کومه میاشت ده اگست ویني د خالد کومه میاشت ده د جولای ده د اگست نور چلاند کې د ابل سپټمبر د ګور په تاریخ په حساب هم درته ورکی چې په کوم تاریخو کې کړی دي کواړه چې پرایس د هر یو ورسره معلوم شي هم ورواچو کزه دا ډیټ بیرته لدی ځای نسته کوم ګور دلته کلیک کا دلته ریموو فیلډ چې بیرته تریسته شي زه منت سیم 3 ریموو کړم هغه هم بیرته 3 ریموو شي که غواړم چې فلټر کما ګوره بیا فلټر کولای شي چې فلټر هم کې مثلا زوایم چې د چا په حساب راته فلټر کا د ډیټ په حساب دا راوخله دلته ورواچو اوس وګوره دلته فلټر فیلډ پکې پیدا شي فلټر خو مونږ ویلې وکنه اوس ګوره دا کلیک کا فعلا دا ګوره د ټولو میاشتو راوستي دي خو کله دا کلیک کینو بیا کوای شي چې د مختلفو میاشتو پکې انتخاب کړي مثلا زه ورته چې ټول نه په دغه میاشت کې چې چا خریداري کړې ما غواړم وکړي اوکې کا په دې میاشت کې چا خریداري نه کړې بل وروخي دغه اوم د جون اتم د جون تر نه هم تر لسم د ټول ورځې راوستي په دغه کې چا خریداري کړې نه ده کړې یو څو به تریسته کو انور به پریدو په دغه میاشت کې چې چا خریداري کړې دا یو څو به تریسته نو زګوره بیا تقریبا ټول راغلو په دې چې دا د ورځو په حساب دي کنه دا د جنوري ده کیا دا به ټول ایسته کو بیرته د کوم میاشت مونږ لیکلی وو اتم اوم او دوم لیکلی وو کنه د شپږم میاشت هم لیکلی وو د شپږم میاشت 14 تاریخ هم لیکلی وو زم د دې راته وخایم مثلا د 15 تاریخ راته وخایم د نور مرته وخایم اوکې که وګورئ چې د دوه درته وخایم نو کچیرته فلټر کې ورواچي کوم فیلډ راوخله دلته فلټر کې واچوي نو دغه لپاره به دلته د فلټر آپشن راځي چې صرف دغه شی راته جدا وکړي نو بیا کوای شي چې لدی ځنه فلټر کې او کوای چې نه ټول درته وکړي بیا دا بیرته ټیک مارک اوکې که بیا به بیرته ټول درته معلوم شو دا شین اوس به بیرته راشو دا به ریموو کو اوس ګوره زم دا ریموو کا دا هم ریموو کا دا هم ریموو کا دا هم خالی شو ټول دا وری کالم کې وراچوم زم مخکې مې نیم چیرته چولای وو روستانو په رو کې راته کول کنه اوس وایم چې نیم دی راشي په کوم ځای کې کالم کې دی راشي او چې شه دی راته وخی ټوټل دی راته وخی نو ټوټل ورته ویلیو ته واچو ګوره دا ور لاندې راغله سم اف ټوټل فرحت ټول څومره خریداري درنه کړي دومره حشمت دومره خالد دومره ګوره قیمتونه بیرته ما قیمتونه شو صرف ډیټا دا ور 25 کې راغله په کالم کې راغله هغه ور پرو کې راغله و دا ور په کالم کې راغلی نو زله د په کالم کې ښه کار کېده کالم ته واچو که پرو کې ښه کار کېده پرو کې واچو نو تیر ور چې موږ واچول پرو کې وینې لګ منظم راتو کنه وګوره نیم بر واخلم نو یعنی پر دې کې لګ منظم راځي نظر هغه ته نو چې هر یو کې کوم منظم راته همغه یو نه استفاده وکړي دې شي ته ټیبل وای پویټ پوښوي په دې باندې چې بیرته به بيخي دا شیټ ریموو کما ډیلیټ شیټ بیا به راشو پیوټ ټیبل ته ګوره دا زه بیا انتخابوم insert recommended pivot table recommended چې اکسل درته ریکمند کوي چې کوم یو باید جوړ کړي ګوره د هم ماته وینې چې راوستلای دا اماغه چې ما جوړ کړی فرحات حشمت ګوره دا یو ټوټل دا وینې کې غواړي چې داغه سي جوړ شي چې د هغه په حساب درته راشي د پروډکټ په حساب مثلا کې د کتاب ټول څومره پیسې شوي دومره د نوٹ بوک ټول دومره پیسې شوي دغه ټول وینې ریکمندیشن دي چې د کمپنۍ په حساب ګوره دا ور راوستلای چې د ایچ پی شان دومره خرڅ کړي د لیټس گو کمپنۍ شان دومره خرڅ شوي د لینک کمپنۍ شان دومره خرڅ شوي د ممتاز دومره وینې دا ټول هر یو د جدا جدا درته ریکمند کوي که دغه یو انتخاب کې د کې ګوره کمپنۍ هم شته
پرایس هم شته، کوانټیټي هم شته چې څومره تعداد یې خرڅ شوی ده او کاونټ هم شته. دا ټول دي. نو هر یو چې ته بیا اوکې کې هماغه یو دی خپله درته جوړوي. ګوره هر شی به دلته خپله منظم کړي وي راچولي وي. کمپنۍ دلته ورچولې، ویډیوز یې هلته اچولي، پرایس او کوانټیټي یې دلته ورچولې. دا ریکمنډډ شو چې دی درته ریکمنډ کوي. پوه شوې؟ نو که دغسې جوړوې او که هغسې جوړوې، که هغسې جوړوې نو بیا به هر شی ته خپله منظم کوي. چې کله دلته انسرټ ته راشي او پیوټ ټیبل کلیک کې نوي شیټ کې به یې واخلو، وینې دا شی به ته خپله منظم کوي. لکه ما مخکې چې وینې دا مې رو ته واچوو، بل ټوټل مې ویلیوز ته واچوو. پوه شوې په دې باندې؟ دې ته پیوټ ټیبل وایي. بېرته راځو انسرټ ته. انسرټ کې ګوره دلته سپارک لاین خو پرون ویلي وو، فیلټرز بیا لري. فیلټرز بیا څه ته وایي؟ جدا کول ته وایي. مونږ په هم مینیو کې مو ویلې دلته چې دا فیلټر او سلایسر او ټایم لاین دا هم د چا لپاره کار کوي؟ د پیوټ ټیبل لپاره کار کوي. یا چې دغه ټیبل ولرو چې دلته مونږ ټیبل وروسته وایو، چې یا دا ټیبل ولرو یا ریکمنډډ ټیبل ولرو، په هغه صورت کې بیا مونږ دا دوه استفاده کولی شو. که چېرته مونږ دا شیان ونه لرو بیا نو دلته هم کې مونږ فیلټر لرو، ساده فیلټر د بیا هغه نه استفاده کوو. سلایسر څه کار کوي؟ سلایس په انګلیسي کې څه ته وایي؟ سلایس ټوټه کولو ته وایي. سلایس چې مانو که غواړې چې دغه ټیبل دی تا ته ټوټهیي وښیي، مثلا صرف نمونه درته وښیي. دا ګوره دلته لاندې څه شی لیکل شوی ده؟ فیلټرز. فیلټر ده که نه؟ نو اوس ګوره زه سلایسر کلیک کوم. سلایسر کې دی درته وایي چې د څه شي سلایس غواړئ. مثلا زه ورته وایم چې د کسټمر نیم سلایس غواړم. اوکې که ګوره دلته به جدا راشي. څو نومونه هم درلودله؟ 4. مثلا زه ورته وایم چې د چا صرف راته وښیه؟ د فرهاد. ګوره دلته صرف څوک راته جدا کړه؟ فرهاد. څوک راته جدا کړه؟ که بیرته ریموف کوئ له دې ځای نه یې بیرته ریموف کړئ. که به دا سلایسر بیخي ریموف کوئ بیا ریموف کسټمر نیم. یا مثلا زه ورته وایم چې دا وارې سلایسر دې راته راشي د چا په حساب؟ د کمپنۍ په حساب. اوکې که ګوره د کمپنۍ راځي. څو کمپنیانو شیان هم خرڅ کړي دي؟ د 4. مثلا زه ورته وایم د ایچ پي کمپنۍ. د ایچ پي شیان ټول چا اخیستي دي؟ خالد اخیستي. د لیټس ګو فرهاد اخیستي. د انک اشمت اخیستي. د دې او دلته مونږ ټول ګوره دا کمپنیانې مونږ چې چینج کړي وای نو خبر راغلی وای چې د 2-3 کمپنیانو شیان مختلف کسان اخیستی وای. که بیرته ریموف کوئ ریموف کمپنۍ. دغه شي ته سلایسر وایي. پوه شوئ؟ چې سلایسر ور واچوئ چې د هر یوه جدا جدا کولی شي په یو وخت کې 2-3 سلایسر ور واچوئ. مثلا زه ورته وایم د دې هم راته وښیه، د دې هم راته وښیه او ټوټل هم راته وښیه. اوس به ګورو څو سلایسره ته راشي؟ 3. اوس کولی شي چې په یو وخت کې 3 شیان چینج کړي. مثلا زه ورته وایم چې فرهاد راته جدا کا. فرهاد چې څه شی اخیستی ده؟ کتاب یې اخیستی او دا یې ګوره ټول قیمتونه شول چې ټول یې د څو قیمتونه؟ کتابونه یې د څو روپۍ اخیستي؟ یا مثلا دا وایم چې حشمت او نوټ بک. حشمت د څو روپۍ نوټ بکونه اخیستي؟ د وینې هر یو سلایسرونه درته جدا جدا کوي. او که ریموف کوئ بیا ریموف او ریموف. پوه شوئ؟ بل پکې ده ټایم لاین. ټایم څه ته وایي؟ وخت ته وایي. که چېرته غواړې چې ټایم لاین ورسره اضافه کړې، مثلا زه غواړم چې د دغه ټیبل دا به بیخي بیرته ډیلیټ کړم، د دغه ټیبل ټایم لاین ماته وښیي. ټایم لاین اول به یو پی وي ټیبل بیا جوړ کړم، دا به دلته ور واچوم، ویلیوز به دلته ور واچوم. اوس وایم چې ټایم لاین دې م راته جوړ کړي. دلته انسرټ فیلټر ټایم لاین. ټایم لاین همیشه د کوم شي په حساب راځي؟ د تاریخ په حساب راځي. که چیرې دلته په ټیبل کې ته دغه فیلډ ولرې، دا ډیټ فیلډ ولرې، بیا ټایم لاین جوړوای شي. که ډیټ فیلډ ونه لرې بیا ټایم لاین نشي جوړولی. اوس ګوره موږ دلته ډیټ فیلډ لرو نو بیا ته ټایم لاین جوړوای شي. ټایم لاین همیشه د چا په حساب جوړیږي؟ د تاریخ په حساب جوړیږي. نو ته باید په ټیبل کې ډیټ ولرې، که د درلوده جوړیږي که نه بیا نه جوړیږي. نو زه لرم ګوره دلته دا کلیک کوم، نو وینې ماته ډیټ راغلی، زه ورته وایم چې د دې ټایم لاین راته جوړ. اوکې که ګوره ټایم لاین به جوړ شي. دا بله داسې کلیک کوم. اوس وګوره دلته د څه په حساب ماته راغلی؟ د منث په حساب راغلی. او موږ مخکې دلته وویلې چې دا څه شی ده؟ فیلټر ده. فیلټر مطلب جدا کول که نه؟ نو اوس چې ما ټایم لاین کلیک کړی د ټایم لاین په حساب یې راته جدا کوي او بیا د چا په حساب جدا کوي؟ د میاشتو په حساب. مثلا زه ورته وایم چې جولای. په جولای کې صرف چا خریداري کړې؟ فرهاد. د 100 روپیو 2. مثلا په اګست کې چا خریداري کړې؟ خالد. په سپټمبر کې ګوره د هرې میاشتې جدا جدا درته جدا کوي. چې دلته کلیک کړې د هماغه میاشتې به درته کوي. او که چېرته دا کلیک کړې دلته کوارټرز هم شته. کوارټرز څه مطلب؟
years کالو ته وایي ګوره ټول د 2019 کې کلونه م لیکلي که نه نو که دا کلیکم شاید ټول راشي وینې ټول به راشي په دې خاطر چې دا ټول په کوم کال کې شوي دي 2019 کې شوي نو که دلته زه کوارټرز کلیک کړم کوارټر څه مطلب هر کال څو کوارټره وي 4 کوارټره وي فصلونه هر سال چند فصل می باشه 4 فصل 3 ماه می باشه دې ته کوارټر وایي اوس ګوره زه ته اول کوارټر کې می خریداري مثلا فروش نه ده شوی دویم کوارټر کې چا اخیستی دریم کوارټر کې دغه درو کسانو څلورم کوارټر کې بیا څه نشته نو کوارټر په حساب درته جدا کوي منت لکه مخکې د میاشتې په حساب ګورل ته ښیم چې په دغه میاشت کې خریداري شوی نه دوه کې څه نشته او ډیز د ورځې په حساب دغه شی ته ټایم لاین وایي پوه شوئ ټایم لاین هم د چا سره کار کوي د پرایویټ ټیبل سره کار تاریخ باید وي خو په چیش کې باید وي پرایویټ ټیبل کې باید پوه شوئ دا شو فلټرز بل راځو دلته وایو ټیبل په دې دوه پوه شوئ په دې دوه هم پوه شوئ چې دا دوه له چا سره کار کوي له پرایویټ ټیبل او ټیبل سره کار کوي دا به بیرته ریموو کړم ټایم لاین بیرته به دې ټیبل ته راشو بل موږ دلته لرو ټیبل که زه غواړم چې له دغه نه ټیبل جوړ شي ګوره دا چې ما لیکلی اکسل تیار خپله ټیبل غوندې ده د دې شکل اوس خپله ټیبل غوندې ده که نه خو دلته موږ یو بل آپشن هم لرو چې هغه ته څه وایي ټیبل چې له دغه نه درته ټیبل جوړ کړي چې کله له دې نه ټیبل جوړ شو بیا ډېر شیان ته نور ور اضافه کوای شي دې ټیبل ته چې اوس یې فعلا نشي کولی اوس ګوره زه ټیبل کلیک کوم نو که د رینج که د ځای سلیکټ کړی نه وي له دې ځای نه سلیکټوای شي اوس ګوره چې ما سلیکټ کړی ده نو دا راغی اوکې که اوس ګوره د دې شکل ټیبل شو دلته اول چې شی ور اضافه کړو فلټرز مو په یاد دي که نه مثلا زه ورته چې صرف څوک راته وښیه حشمت ګوره صرف حشمت به راته وښیي چې دا شیان اخیستي دي یا ټول راته وښیه بیرته به ټول راته وښیي سلیکټ آل په کمپنۍ کې دلته سلیکټ آل چې بیرته ټول راته وښیي اوس ګوره دې لپاره یو منیو راځي څه په نوم ډیزاین په نوم چې دغه ټول آپشنونه د چا لپاره دي د ټیبل لپاره دي که چېرته دغه ټیبل نه وي بیا دغه آپشنونه نه راځي اوس مثلا زه دا بیرته کنورټ ټو رینج کوم یا څه کوم بیرته ساده ټیبل کېږي هغه منیو بیخي ورکېږي چې هغه منیو به سبا پوه شوئ نن به بس